پاکستانیانو خپل د مړو شوو فوجیانو غچ په افغانستان کې واغیست. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د بشپړ راپور لپاره د ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسی سرچینې وایي د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستاني هوایي بریدونو په پایله کې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني الوتکو د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي. پاکستاني الوتکو د جمعې پر شپه د اوري پر 14مه د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اړوند میرسپر، مندته، شیدې او کانی سیمو کې بریدونه کړي دي. د خوست امنیه قومندانې ویان مستغفر ګربز ورځپاڼې ته ویل چې دا پیښه د جمعې پر شپه 2 بجې شوې ده. ګربز په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ملک جمشید په نوم د وزیرستاني کډوالو یو مشر ورځپاڼې ته ویل چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. په ورته وخت کې بیا په کونړ کې د پاکستاني هوایي بریدونو په نتیجه کې د یوې کورنۍ یوه میرمن او 4 ماشومان وژل شوي دي. په کونړ کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت پر ځینو سیمو د پاکستاني فوجیانو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. سرچینې ورځپاڼې ته وایي پاکستاني الوتکو تېره شپه شاوخوا 2 بجې د کونړ شلتن ولسوالۍ پر چوګام سیمه بمباري وکړه چې له امله یې د 4 ماشومانو او یوې میرمنې په ګډون د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی. سرچینې وایي د بمبارد شوي کور سختن اسداباد ښار کې پر لاسي کراچۍ کار کوي او تېره شپه په کور کې نه و چې پاکستانیو الوتکې کور په نښه کړ. د یادولو وړ ده چې پاکستانیو ځواکونو له 4 ورځو راهیسې د کونړ پر یو شمېر سیمو راکټي بریدونه هم کړي دي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د کونړ ولسوالۍ د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله وایي په تېرو 3 ورځو کې پاکستاني فوجیانو د دې ولایت د مرورې، ناړۍ او شلتن ولسوالیو پر ځینو سیمو راکټي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه پاکستاني الوتکو د خوست ولایت پر ځینو سیمو بریدونه کړي. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.